حدیث چې بس په صحیح سند باندې مونږ ته راورسېدو دا حدیث دی نه مونږ انکار نشو کولی دا ځان له شی دی دا د کفر یو درجه ده انسان د پیغمبر د صحیح حدیث نه او د صریح حدیث نه او متواتر حدیث نه دا غیر انکار کوي داسې نه پکار ستا دماغ دی ستا دماغ په یو څیز باندې کار ونه کو نو ته چا سره کښېنوې زه پرې نه پوهېږم دا توتي چا داسې جوړ کړی دا داسې دی که نه د بل شان دی د هغه به دې پوهېږي چې دا توتي چا جوړ کړی دا ټیکې جوړ کړی او ته پرې نه یې پوه شوې د دې چې مثال دی که نه زه په ځمکه باندې یو انڅه ولیکم نو نو زما طرف ته چې ښکاري نو ښکاري خو ستا طرف ته چې ښکاري زه وایم چې نو دی او ته وایې چې نه دا چې ده نو دا خوانه زه ته دې خوانه راوړم بیا به درته پته ولګي دا غلط فهمۍ دی خلکو ته کېږي او د غلط اینګل نه احادیث مبارکو ته ګوري د غلط اینګل نه قرآن مجید ته ګوري بیا وایي یاره څه غلطي ده داسې نه ده دا چې څونه انسان کې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي سوالونه پاتې کېږي جوړ امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې د علم یو څو درجې دي د علم یو څو درجې دي اولنۍ درجه دا ده چې انسان لږ شان علم زده کړي انسان لږ شان علم دی بیا سوچ کې که زه ټول نه غټ عالم یم علم یې لږ زده کړی خو سوچ یې صحیح چې زه ټول نه لوی عالم یم دا اولنۍ درجه ده دویمه درجه دا ده چې علم یې لږ سیوا شي نو ده ته پته ولګي چې هلکه دا علم خو زما کم دی پوهېږي په دې باندې نو دی چونکې لږ پوه شي ځکه ورته پته ولګي چې دا علم زما لکه بیا چې دی ډېر پوه شي کله پوهېږي په دې خبره دی کله ډېر پوه شي نو ته پته ولګي چې ما ته مانه خو په علم کې ډېر څیزونه پاتې شوي او لږ علم دی راسره او چې دی بیا سم مضبوط عالم شي پوره محقق شي او سر ته ورسي دته بیا د خپل ځان د دنیا ایک نمبر جاهل ښکاري خاموش ناسي چا په کار کې کار نه ساتي زه ډېر کمزور یم دا کم خلک چې دا خبرې کوي زما مسله او زما ښکته او زما پورته او زما پلان کې او پلان کې پته لګي چې دا نیل دی هېڅ سم نه دی دا خبرې کېږي کله امام ابو حنیفه راګیر کړی کله امام بخاري راګیر کړی خلک چې شپه ورځ خپل ځان وقف کړی دین اسلام ته په هغې باندې جرح کوي هسې پسې هلکه په آرام کښېنه ته فیسبک کوه چېرته ټیک ټاک کوه هغې کې چېرته ډانسونه ګوره چېرته لایو ګیمونه ګوره ستا څه کار دی ته دونه چوت چوت ټوپونه دی دا وایي زما یو څو سوالونه دي دوه سوالونه مې دي یو سوال مې دا دی چې زموږ په کلي کې چې کوم خلکو غنم جوار کرلي د هغې په منځ کې ګیاګانې راختي مونږ هغه ګیاګانې هغه خپلو سارو له راوړو دا حرام دي که حلال دي که د هغې د طرف نه اجازت وي او چاته په دې ګیا باندې څه نه وایي ته والا فصل نه خرابې بیا جایز دی که د هغې د طرف نه چېرته اجازت نه وي بیا هم ناروا دي او که د هغې فصل ته خرابې بیا هم ناروا دي دویم دا وایي چې مونږ د خلکو نه اورېدلي دي چې چا څوک په تکلیف کې ویني او په بیمارۍ کې ویني نو هغه له پکار دي چې دا دعا ووایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا نو په هغه باندې دا بیماري بیا نه راځي دا که یو انسان وایي مخامخ سړي ته ټیک ته خو په یو سوشل میډیا باندې یو بیمار انسان ویني نو هغه له ویل پکار دي او که نه پیغمبر خدا نه دی ویلي چې په موبایل کې ویني نو بیا به نه وی او چې مخامخ ویني بیا به نه بس تا یو مریض ولید یو بیمار دی بیا دا دعا ووایه حدیث صحیح حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې بیمارونه به الله ساتي چې تا یو بیمار ولید په یو مصیبت کې او تا دا دعا ووایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الټا سایډ باندې نشته او مفتی صاحب د یوټیوب نه پیسې ګټل هغه حرام دي که حلال دي ځکه چې په یوټیوب کې چې کم ایډز راځي نو په هغې کې ډېر نازیبا تصویران او ویډیوز دي بیا موږ د دې مونیټایزیشن کوو نو دې باره کې څه رایه ده ګوره مسله دا ده چې د یوټیوب دوه ادوار تیر دي دوه دورونه دي یو دور هغه د یوټیوب هغه چې یوټیوب ته به کله تا ویډیو اپلوډ کړه که نه نو په هغې به ایډز راتله په هغې به تاله پیسې درکولي نو ایډز کې به فرق نه و کله به پې ګډا راله کله به جینکې رالي او دلته به درس قرآن هم شروع دا څیزونه بالکل حرام او ناروا او تاسو به 3 کاله 4 کاله مخکې په دې ما بحث کړی چې دا حرام دي او بیا چې دویم تپوس مانه وشو یو کال نیم مخکې نو ما ورته ووي چې دویمه فتوا د علما کرام هغه بیا داراله چې نه اوس ګوري یوټیوب والا چې کم قسم ویډیو کم ټایپ ویډیو نو هغې ته ایډز هم هغه شانتې ورچوي کوشش دا کوي بیا هم به یې کله کله خبره شی ته وران شي همدغه شان دي نو د هغې فقهای کرامو دا وایي چې ته خامخا یوټیوب هغه چلی او د هغې نه پیسې ګټې په هغې داسې کار کوه چې د هغې پیسو نه لږ شانتې څیز هغه صدقه کوه خو د ثواب نیت په پکې نه کوې د دې دپاره چې ګناه ستا معاف شي چې کم ګنده ایډس په هغې راغلي کم نقصان پکې راغلی کم کراهت پکې راغلی چې کراهت ستا د پیسو نه
هغه وځي. نور د یوټیوب لپاره شرط دا دی چې ته به هغې پیسې ګټې، ستا کنټنټ چې کومي ستا چې کومه ویډیو یا یو څیز اپلوډ کوې یا تصویر هر یو څیز چې هغه جایز وي، هغې کې بېحیایي نه وي، خلاف شرع کارونه پکې نه وي، او په هغې چې کوم ایډز راځي هغه هم صحیح خلاف شرع نه وي، نو په هغې کې تاله پیسې راځي، جایز دي که ناجایز دي. دا وایي زنانه سوال کوي چې یاره کله ماهواري بیماري 15 ورځې راشي او دا 15 ورځې زموږ عادت دی، نو بیا موږ غسل بیا د 10 ورځو نه مخکې بیا یو 2 ورځې پکې راشي، بیا به دې سره موږ څه کوو. ګوره دا اسانه مسله ده، مخکې ما دا ویلې ده، یو زنانه د هغې 15 ورځې عادت دی، وینې راځي، بیا د هغې د 10 ورځو نه مخکې په دې نورو ورځو کې هم اینه راغله، نو دا به بیا ګوري که دا اینه اوس د دې 15 ورځو نه سیوا شوې د فرض که په دې میاشت کې، نو دا د 10 ورځو نه سیوا شوه او که نه د 10 ورځو نه کمه بنده شوه، یعنې په 8مه ورځ بنده شوه، لکه په 8مه ورځ باندې بنده شوه یا په 9مه باندې، یعنې 10 ورځو نه کم 10 ورځې یا د 10 نه کم، که په دې باندې وینه بنده شوه، د دې نه معلومیږي چې ستا عادت چې دی هغه اوس بدل شوی، مخکې 15 ورځې اوس 10 ورځې دی، مخکې 15 ورځې اوس 8 ورځې دی، مخکې 15 ورځې اوس 9 ورځې دی. او که داسې نه و چېرته د 10 ورځو نه دا اینه مسلسل بیا سیوا شوه، نو ستا عادت به واپس 15 راشي، دا 15 ورځې به ستا په حیث کې شمارلی کېږي، د دې نه علاوه چې دا نورې 15 ورځې تا منځونه یا روجې نه دي، نو هغه به بیا څه کوې، هغه به راګرځې. پوهېږې په دې مسله باندې اسانه ده، دې کې څه نشته. دا بیا چېرته وهمي مسله راغلی چې زما وهم دی او دا وهم مې دونه انداز حد ته رسېدلی دی چې د خولې نه مې کله طلاق و الفاظ دا دې سره وهمي سړي طلاقونه نه کېږي. ها السلام علیکم مفتی صاحب، زه ایډیټر یم، ستاسو ویډیوز اپلوډ کوم په ټیک ټاک باندې او پیسې پې ګټم، دا حلال دي که حرام؟ دا پیسې ګټل خو به دې حلال دي، دا ټیک ده، او مسله دا دی تاسو نیمګړي څیزونه هغه شیر کوئ. ما هم کار کتلی دی، سهار ما پسې چا پوسټ رالیږلی و، ظالم وایي څوک په دې مړ کړي، مې ولې وایي تا یو بیان ورکړی وایي دا ته وګوره په هغې کې منځ کې داسې یو څیز کټ کړی، ما د بلوچستان، افغانستان، وزیرستان د ټولو خبره د امریکې خلاف کړي. اوس څه چل کړی، اوس د امریکې نوم یې کټ کړی، د بلوچستان نوم یې کټ کړی او د وزیرستان نوم یې کټ کړی، او هغې د افغانستان سره د پاکستان د فوج سره لګولې، عجیبه کار یې کړی. نو دا طریقه دا ټیک نه ده. خان که چېرته بیان هغه اپلوډ کوئ نو زه به تاسو ته څه ووایم، دا خو د دین کار دی، بس کوي بیا څوک پې کې ځان له پیسې ګټې هر څه پې کوئ. خو مسله دا ده چې تاسو داسې ویډیوز هغه اپلوډ کوئ چې بیا ما ته مسلې جوړېږي. یو ورځ ما ته استاد میسج وکړو، استاد راته میسج وکړو، وایي ظالم وایي دا دې څه ویلي، وایي څه مې ویلي، ویډیو راته راولېږله. په ویډیو کې ما ویلي چې په لاس باندې مني ضایع کول جایز دي، پوهېږې، هغې کې ما دا ویلي. استاد محترم ما یې پوره ویډیو دې کتلې، وایي نه مې ده کتلې، یا خدای ما خدا د چا قول نقل کړی چې پلان کې داسې ویلي، دا خبره نو هغه خبره یې کټ کړې او داسې ځای راغستې. نو مخکې هم تاسو ته ما ویلو دا خو خیر دغه مسله نه، په دې اکثر هوښیار خلک پوهېږي چې دا ویډیو کټ شوی دی یا ښکته بره شوې ده، خو چې مسله هله جوړېږي کله چې په 2023 کې د AI دا خبره شروع شوه که نه، 2023-24 ما دغلته یو بحث کړی و، ما یې د خدای مسلمانانو ډېر احتیاط کوئ. بله استاذ د زنانه یو مخ په چا راچوت کړی وي، یو ویډیو سره به یې لګولي او په AI کې بالکل پته نه لګي اکثر چې ډېر ایکسپرټ نه وي که نه، او د هغه د سپلټنګ دپاره خپل سافټویرز یې هغې نه استعمال کړي، تر هغې پورې انسان ته پته نه لګي چې دا پلان کې کار کوي، دا انسان کوي او که نه دا چا جوړه کړې دا ویډیو داسې. نو ما یې هسې نه چې مسلې دا جوړې شي، خو دویمه که د کور زنانې او د هغې تصویر چا چوت کو، هلته د غلط ویډیو سره ولګو او سړی راشي دلته ټوپک چوت کړي او په لور باندې او په خور باندې الله مږ کېږي او درست یې وباسي، نو بیا به څه کېږي؟ دا کوشش کوئ چې کله تاسو ته یو ویډیو مخې له درشي یو پوسټ مخې له درشي د هغې پوره تحقیق کوئ. دا د قرآن مجید فلسفه ده. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. الله فرمایي اے مسلمانانو کله چې یو ناخبره سړی ستاسو خواله راشي او تاسو ته یو خبر راوړي، هغه پوره د هغې تحقیق کوئ، هسې نه تاسو چا تکلیف ورسوئ بیا به وروسته ستومانه یې په هغې باندې چې کنزل به په چا پسې وکړي، چا خلاف په ویډیو کې، چا خلاف په پوسټ وکړي، بیا به سبا وایي چې دا چل کړی نه، پوره ویډیو ګورئ د هغې نه پس. نو د هغې ذمهداري دا ده چې پوره شی شیر کړئ او ستاسو ذمهداري دا ده چې پوره ویډیو ګورئ، د هغې نه پس خپله رایې قایموئ. ښه صحیح ده، په سپي پسې منډې مه وهئ، اول غوږ ګورئ چې شته که نشته. دا یو سوال چا کړی دا پرون شوی و، د شیطان د اولاد څنګه سیوا شوی؟ دی وایي مفتي صاحب زه خوب وینم بار بار چې زه په خوب کې سګرټ څښم، د دې څه مطلب دی؟ دا مطلب خلاف شرع کارونه یې چېرته شروع کړي. یو منټ
مفتی صاحب زخه خوب کینه ما چې زما وزیر شوی دی زما په وزیر باندې خلک ناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخبری ته لاړ شمل ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غسر یو دوه کسان نور دې څه مطلب دی سنت تاغي خیال ساته نور تقوا د پرهیزګاری علامت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرام سره ملاقات زمزم په وبو کې ځان لا ترکاری په خول یا پاغي غسل کول لا څنګه دي اسه کو د اخوالي د پارسړې ځان د پاسه وبا هغه رواج په دې کې څه نقصان نشته د غسل نه او د بیا د سینه هغه کې به نه استعمالي دا شانتي په دې کې دا پخکلې شي ترکاری پخکلې شي نقصان پکې نشته چاو ته مکروه ویلې دي او دا مسله ټیک ته چیرې مکروه نه دي مفتی صاحب محترم په 19 جنوري باندې تاسو کوم ویډیو هغه اپلوډ شوی و پای کې ما درې سوالونه کړی دا غدریو سوالونو جواب او اوس پورې نه دی راغلی هغه جواب ما کړی او دا ورپسې ویډیو نه کتلی دا سوال نه پرېدم کله کله مشران خفقي په دیوانی او سوال هغه دسی هغه نه نقصان جوړې دی شي موږ ته وایي دا هغه جواب مو ورکړي مسله جوړیږي کنه کوئی کسی سوالونه باندې هغه نه مسلې جوړي هغه جواب بنه کېږي اوس ضروري خو نه چې هر سوال سره جواب دا خو ډېر غټ خوب لیدلی دی ما خوب لیدلی چې زه په یو مسجد کې مدرس یم او هغه ځای نو هغه نو د جمعې په ټایم کې نو ما جمع ورکوله بیا ما وکتل چې سجدې په حالت کې زه راغورځېږم راپرېوځم چېرته په مانځه کې د خلاف شرع کارونه شروع کړي چېرته پوزه کې به د ګوتې والي یا به د ګیرې سره لوبې کړي یا به دې څیزونو خیال نه ساتي نو ځکه داسې خوب دي